بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن په کولر ډرا کې موضوع چې ده زموږ ستاسو ټولز کې یو اولنی چې دی کلر آیډراپر اپشن دی. کلر آیډراپر د نوم نه ځای ده، یعنې د یو شیپ نه بل شیپ ته چې رنګ راخلي یا د عکس کې یو ځینه رنګ راخلي یو شیپ ته یې ورکوي یا ټکس ته یې ورکوي، نو آیډراپر نه موږ کار اخلو. مثال ګورئ، دلته راغلم دا اوبجیکټ مې رسم کړو، ورسره مې دلته یو بل اوبجیکټ هم رسم کړو. اوس دې اوبجیکټ ته ما یو کلر ورکړو، مثال څه کوم راځم دلته انتخاب دا بلو کلر مې ورکړم، دا کلر غواړم دې اوبجیکټ ته هم ورکړم. نو سمپل دی شی ډراپر باندې کلیک کړئ او دلته کلیک کړئ، ډایرکټ به اول به څه وکړئ، دلته راشئ سلیکټ کلر، په دې به کلیک کړئ، کلر به انتخاب کړئ، بیا به اپلای کلر باندې کلیک کړئ، ډایرکټ به بل اوبجیکټ څه والي کلر واخلي. یا داسې هم موږ کولی شو. مثال که زه راشم دلته فایل مینو ته راشم، امپورټ ته راشم، مثال ډیسکټاپ ته راشم، یو عکس راواخلم، مثال سمپل دلته راځم دا یو سرټیفیکیټ مې دلته راوستلی، غواړم دې نه دا کلر راوالم، دې اوبجیکټ ته یې ورکړم. نو څنګه یې ورکړو؟ آیډراپر باندې به کلیک کړئ، هماغه طریقه اول کلر پیک او بیا ورک. ګوره ما سیم ټو سیم کلر څه کړو راواغېستو. ښه، دې نه بل اپشن چې دی موږ سره اټریبیوټ آیډراپر دی، دا هم همدا کار دی، خو دې کار مختلف وظیفه یې دا ده چې مثال غواړي یو اوبجیکټ کلر صرف راواخلي یا اوټلاین رنګ یې راواخلي یا افیکټ راواخلي، نو دا شیونه موږ د اټریبیوټ آیډراپر باندې کولی شو. لکه مثال په توګه دلته مې یو اوبجیکټ رسم کړو، دې ته مې دا شین کلر ورکړو، دلته مې دا بل اوبجیکټ رسم کړو، صحیح شو. اوس که زه راشم آیډراپر اټریبیوټ آیډراپر باندې کلیک کړم، دې کې ګوره پراپرټي ده، په پراپرټي نه مخکې دلته راځم، دې ته اوټلاین هم ورکوم، مثال 12 او دغه اوټلاین هم ورکوم. اوس دلته ګورئ زه راځم اټریبیوټ آیډراپر باندې کلیک کوم، اول هماغه طریقه کلر کلیک راواخله او کلیک ته کلر به ورکول شي، خو د دې پراپرټیز کې سیټینګ دی. اوس پراپرټي کې اول دی اوټلاین، لکه زه غواړم چې د دغه شیپ نه اوټلاین راوالم، اوټلاین مثال ښه ډیزاین دی، اوټلاین ډیزاین راخلم، سره دې شیپ ته اوټلاین ډیزاین کاپي کوم، دې نه پیسټ کوم، نو همدا اټریبیوټ آیډراپر باندې زه څه کوم کلیک کوم، پراپرټیز ته راځم، صرف اوټلاین دی پکار دی، نو فل او ټکس نه ټک مارک څکه اوټلاین باندې ټک مارک لګوم، چې څنګه دلته کلیک کړم او بیا دلته کلیک کړم، ګورئ ښه څه به وکړئ، بیا به شه دلته فل اوټلاین نه به ټک مارک ایسته کړئ، اوکې ګورئ دلته زه راځم کلیک او بیا ورته کلیک، ګورئ صرف څه واغېستلو اوټلاین یې راواغېستلو. ښه انډو کوم، زه غواړم چې نه اوټلاین صرف فل کړ دی راوړی، نه ټکس او نه اوټلاین، نو څه کوم کار کوم داسې دلته فل اول نه فل اوکې کوو، اوکې به یې بیا راشئ سلیکټ کلر، په دې کلیک کړئ او بیا په دې بل اوبجیکټ کلیک کړئ، ګورئ صرف څه راواغېست، دې بل اوبجیکټ نه صرف یې کلر راواغېستو. که چېرته ټکس هم داسې پکار وي نو ټکس به ولیکئ، هماغه طریقه ده، دلته مثال زه لیکم ټکس سایز لږ زیاتوم، دلته مې ولیکو کابل، بس راځم دلته آیډراپر اټریبیوټ آیډراپر باندې کلیک کوم او دلته زه څه ته ټک مارک کوم، ټکس ته وکړئ، ګوره کلیک کلیک، صحیح شو، کلیک کړئ، دلته خپله دا ټکس راځي، آیډراپر پیسټ، په دې سره لږ مشکل لري، همدا طریقه ده، په همدې شکل ټکس هم پیسټ کېږي. ټرانسفارمیشن پر سایز، لکه مثال سایز ته دا معنا د سایز، لکه زه غواړم آیډراپر مې واغېستلو، دلته وګورئ سایز ته ټک مارک نشته، سایز ته مې ټک مارک کړی دی، په دې مې کلیک کړو، دلته مې کلیک کړو، ګوره اوټلاین ټکس هر څه ګورئ سایز ته مې ټک مارک ولګوو، اوکې اوس دلته مې ګوره سلیکټ کلیک کړو، دلته مې کلیک
ګوره سایز دې نه راوستل ته پیسټ لکه څنګه چې په ایکسل او پاور پوینټ ورډ کې پیس سپیشل دا پیس سپیشل طریقه ده ګوره دا سایزونه سم ټو سم شو واپس اندو روټیشن دی سایز روټیټ تاسو ویل مثال که زه دلته راشم د آبجیکټ انتخاب کوم داسې لږ روټیټ کړم دا روټیشن یې زما سره کار دی د آبجیکټ ته یې ورکوم نو اټریبیوټ ډراپر دی وسطه ټیک مارک ولګوم روټیشن اوکې او دلته چې ګوره زه کلیک کوم اول زه دلته کلیک کوم بیا یې ګوره دلته کلیک کوم ګوره کلیک روټیشن دا ټول به ټیک مارک کړو خیر اوکې ګوره یو کلیک کوم دلته بل دلته ګوره rotation click rotation okay click rotation ये प्रॉपर्टीज के बाद जैसे समोसा टिक मार्क लगे और बड़े फाइल ड्रॉपर बांध क्लिक ओके और सिंगल मिसाल पे का क्लिक कर साइज हम वापस करो और सो रोटेट कीजिए हमको रोटेशन वाले चेंज कर ड्रॉपर रोटेशन का टिक मार्क्स का ओके क्लिक क्लिक ये सब प्रॉपर्टीज है रोटेट की हम मुश्किल बना कंप्यूटर की ऐसा मुश्किल नहीं सकता चेक कर देख रहे शू पोजीशन में मिसाल दी पोजीशन څنګه دې سایز یا ما غوډه کوم ورته دا شو ډراپر ولې تاسو شپاره پوزیشن دې تاسو کې په کلیک کړئ پوزیشن هم دغه راوځي روټیټ کې څه دغه مشکل نشته خو افیکټونه دي چې په افیکټونه ډراپ شوی لینس کاونټر بلند سټایل انولپ ریسپیکټیو سټایل ډیوریشن دا شی نه اپلوډ کړو یو نه بل ته ورکول شي لکه یو مثال د سمپل ډراپ شوی لکه دا انتخاب کول تر هغه شروع نه راوځي دلته مې شروع ورته دا پریسیټ راوځي کلر مې ورته دا ورته مثلا دا شروع دې نه اخلم ترانسپیرنسي د زیاته نورمال دا شروع غواړم مثلا هغه ته ډراپر صحیح ده مثلا شی اټریبیوټ ډراپر هغه طریقه ساخلم شروع اوکې طریقه اول تکلیف اول تکلیف ګوره ډایرکټ شروع هم بدون دا ول څه کرا ولته شروع کلر ده هغه ته ارجیکانو پر شروع نه ده چینج کول شي شروع کلر کلیکا دیونه فلاش دا د ډراپر کار بل موږ سره چې انټراکټیو فل کلر دی دا هم یو شی ترنګ ورکوي مختلف ډیزاینونه دي یو شی په یو رنګ څو رنګه غواړي ورکولی شي مثال یو ابجیکټ دلته رسمونه ده دا ابجیکټ شو بیا شي انټراکټیو فل کلر هماغه طریقه یو کلر اخلي یو کلر یې واغوستلی یونیفارم کلر دلته وایي فاونټ فل کلر اخلي دا مخکې ماته شي په ټو کلرز مثال ګوره اول کلر دا ډیزاینونه یې دي کوم ډیزاین یې اپلای کول غواړي اخیستی شي په هغه باندې کلیک کوئ بیا دې روټیشن دلته چینج کوئ هم داسې روټیټ کولی شئ داسې روټیشن دی خپله د کلر اضافه کړئ کلیک کړئ دا دې کې چې کلر چینج کوئ او بل کلر باندې یې چینج کولی شئ پریسیټ سټایلونه بیا بیا ما خبره ده چې لاینرز فاونډیشن غواړي کوم سټایل کې دا غواړي همداسې دې نوټس دي بل دې ډایرکشن دي هم چینج کولی شئ
مثال د ډیفالټ سټایل غواړي، ریپیټ سټایل غواړي، او په دې شکل د ډایرکشن هم چینج کولی شي، دې هم سموت شکل کې راوړي، که نه نقطه سموت کوي په دې شکل سموت کولی شي هم. ښه مثال ابجکټ مو واغستل، دا ابجکټ شو صحیح شو، ریشه مو انټرکټ کړل، هماخوا بلو کلر مو واغستل، دې کې هم تاسو پوهېږئ هر نقطې ته یو کلر ورکولی شئ، دې ته مثال زیړ کلر ورکړه، دلته دې نقطې ته کوم کلر ورکړو بلو کلر. په دې شکل دې برایټنس کمه دا روټیټ کولی هم شي، په دې شکل هم روټیټ یې کړئ، څنګه یې روټیټ کوئ او د روټیشن کموي داسې نقطه کنځک کول زیاتوي، ډبل کلیک کړه، هلته به ډبل کلیک کړئ، ډبل کلیک کړئ کوم کلر چې د هغه په مثال کې داسې کلر هم اضافه کولی شئ. نور همداسې دا سټایل مې د ویکټوریا پیټرن سټایل مې دا هم ورکولی شئ یو شیپ ته، دا هم ماته شی کړي وو. بل همداسې بیټنیک پیټرنز دا هم ورکولی شئ، دا هم تشریح کړي په کوم سټایل کې څنګه نښتي. او بل مې همداسې دا تشریح کړي درته ټو کلرز مثال دا ډیزاین هم ورکولی شئ، یو کلر دی فورګراونډ کلر، بیکګراونډ کلر هم دی. فورګراونډ کلر ګورئ فرنټ کلر دا زیړ زر فرنټ دی، شاته بیکګراونډ دی، دا هم دې نه چینج کولی شئ، ډایرکشن یې چینج کولی شئ. ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट مثال خپل هم پکې ایډیټ کولی شئ ټرانسفارمیشن کې، دا هم هغه کې همداسې پې فل په دې پوهېږئ ایډیټ کار کوي، او ګورئ دلته هم شته دی ایډیټ کوئ یې، او دا ډیزاین نه دی، هر ډیزاین چې په کار یې ورکولی شئ. بل که دلته راشئ اوس فیف پیجز دي، دا مختلف ډیزاینونه دي، دا هم تاسو ابجکټ ته ورکولی شئ، بریک سټایل ورکوئ، ببل سټایل ورکوئ، دې ته به دلته ایډیټ دې کولی شئ، دا ډیزاینونه دي، هر ډیزاین چې شی ته ورکوئ دې ورکولی شئ، ایډیټ ته دلته راشئ ایډیټ یې وکړئ، څومره فریکونسي څنګه ډیزاین غواړي. بل مشفل هم همداسې دی، دا کار دی یو ابجکټ ته غواړو څو رنګه ورکړو، په دې کې زه لکه ابجکټ په زاویو په شکل کې تقسیمېږي، په دې ابجکټ نه رسم ګورئ مشفل، دا ګورئ زاویو روګانې کالمونه، هرې نقطې ته یو کلر ورکولی شئ، کلیک کوم کلر بلو، دې نقطې ته کوم کلر ورکوئ ګوره کلیک زیړ، دې نقطې ته مثال زیړ، یا مثال دا کلر ګورئ نقطې ته کلیک کړئ دا کلر، دې نقطې ته کوم کلر ورکوئ کلیک مثال دا کلر. ښه هر ځای کې اوس مثال ګورئ ته لیکلي دي برایټ سایز څومره زیاتول، ډیز نه زیاتولی شئ، یو دوه درې څومره پکار دي، ډیز نه ګورئ که کوم دي ورټیکل هوریزونټل داسې ډیزاین جوړولی شئ، یعنې کله چې همداسې ډیزاین وي د نقطې چې دلته وي کې څه استعمال شوی مشفل مونږ ته استعمال شوی، ګوره دې نقطې ته کوم رنګ ورکړو کلیک کړه، بیا دا کار دا تاسو کرافټ کولی هم شئ په خپله خوښه، فرض تیار رقم چې غواړئ نقطه کرافټ کولی شئ، هره نقطه چې څنګه کرافټ کوئ په اسانۍ سره کرافټ کولی شئ، یو څه ډیزاین کې جوړولی شئ. ګوره دا نقطه داسې راغله، دا د ریکټنګولر فری هم دی، دا مقرب اپشنونه دي، دلته یې ګور لیکلي ټرانسپرنسي دی، ورم زیاتې کمه داسې کمولی زیاتولی شئ. بل د دې سموتنس چې څنګه غواړئ همواره همداسې دا ختمی ته دلته کلیر مش اپشن دا ختمی، بل کرافټ یې څنګه کرافټ کړئ، لاین کرافټ کړئ، آبجکټ کرافټ کړئ، یو ځای کې نقطه ځای اضافه کړئ، دلته مثال دلته ګور ایډ علامه دې ځای کې نقطه ګور اضافه دلته هم ایډیټ کولی شئ، یو ځای نقطه ختمی په دې ختمولی شئ، همداسې کرافټ لاین کرافټ کړئ، هر څه چې کرافټ کړئ په دې شکله کرافټ کولی شئ. کلیک کوئ همدلته صرف کرافټ دی، ګوره که دلته لیکلي دي ګوره کرافټ لاین، ګوره کلیک کړئ ګوره دا لاین کرافټ شو، ښه ډیزاین دې نه جوړېږي. ښه دا موږ سره مشفل و. بل چې موږ سره دی سمارټ فیل ټول دی، سمارټ فیل ټول ډېر ښه کار کوي، څومره مختلف وظیفې ترسره کوي. مثال که زه راشم دې یو مثال تاسو درکړم، مثال یو دوه ابجکټ هلته ډرا کوم، یو دا ابجکټ شو صحیح شو، او بل مې دا ابجکټ ډرا کوم، اوس دې ابجکټ کې مې دغه ځای صرف پکار دی، دا مونږ یو خو دا ټولز دي نایف یا پروب دې اپشنونه کار اخیستلی شو، بل مونږ سمارټ ټولز نه هم کار اخیستلی شو. مثال څنګه
نو دلته ګورې زه راځم دا یې سم په کاره ده نو سمارټ ټولز باندې کلیک کړه اوس دغه یې ته دا سمارټ ټول دا ځای چې راخلي دې ته غواړي رنګ ورکړي مثال دوی زما رنګ هم ورکولی شي آوټلاین رنګ یې څنګه غواړي آوټلاین سایز یې څنګه غواړي مثال شل آوټلاین کلر څنګه غواړي تورې دا څنګه دلته چې کلیک کړي ګوره هماغه رنګ دا واخلي په مکس ټول سپیک ټول باندې کلیک کړي هماغه ځای دې څه کړي راوچت یعنې دا د سمارټ ټولز وظیفه ده بل مثال در کومه مثال دلته راځم ګورم سمپل یو دوه ابجکټس راخلم دا ابجکشن سره لکه بزنس کارت کې اکثره ډیزاینونه وګورم او دلته مې اوس 2 لاینز واخیستو دا 2 پوینټس لاینز دا لاین مې داسې ډریګ کړم شیفټ نیسم لږ د باندې داسې د دې او دا څه کوم کرافټ کوم کلیک لاین ټو کرافټ دلته مې کلیک کړم دا مثال د ډیزاین اکثره موجودي په دې شکل دلته کلیک کوم ګورم طيب دا مثال ډیزاین د خپل غوډه ته پر شو کوم نو تاسو سره کوم دا ډبل کلیک کوم دا له دې روټیټ کوم څه کوم غواړم دې څه کلر ورکړم نو که دلته زه چې په ډایرکټ یو کلر استعمال کړم نو ګوره ټول شیپ به کلر ما ته چې ما دغه دې ته یو کلر ورکړه لکه دا ځان ته ابجکټ شو نو دا په یو طریقه ده کنورټ ټو ابجکټ وغیره کلیک کړئ ځان ته د ابجکټ جوړ کړئ دی کېږي نو همداسې هر یو ابجکټ ته کنورټ کوئ ډېر وخت نیسي نو څه کوم سمارټ ټولز مې کار کوم کلیک صحیح شو مثال دې سکون کلر کې کلر ورته سپیسیفیک ده مثال په طور دا کلر آوټلاین ورته ورکړئ نه ورکړئ نو بس کلیک کړئ ورسره او دې نه لاندې هغه اکثر انتیس یو بل خط راغلی یو بل کلر همدا کلیک کړه دا لاین انتخاب کړه لاندې اوس دغه سپین ځای چې تاسو ګورئ دا دې ته یو بل کلر ورکړئ نو همدا سمارټ ټول دې ته کوم کلر ورکړئ مثال ته دا کلر ورکړئ سمارټ ټول په ګټه خو پوه شوئ یې څه وکړو دا لاین تاسو ختموئ انتخاب مې ډیلیټ کړئ یې څه وکړم کنټرول زیډ لکه مثال دغه آوټلاین ته یو ښه کلر ورکړه سایز یې لږ زیات کړه دلته راشه مثال په طور دوی یو کلر ورته ورکړه سپین صحیح شو اوس دا آوټلاین داسې که راښکته کړه اوس دغه دلته د نوی کلر پکار دی ګوره څه وکړو سمارټ ټول ته راشه کلر ورته انتخاب کړه کلیک کړه ګوره کلر یې واغوستلو نو دا د سمارټ ټول وظیفه ده یعنې یو ابجکټ یو ځای راځي او بل دا وظیفه یې نو دا ګورئ مختلف کارونو لپاره دلته کریټ آبجکټ فرام overloading areas and apply the fill those objects همداسې که راندې راشي یو بل لاین ډرا کړئ دلته دا 2 پوینټس لاین واړوئ دا داسې ډرا کړئ بزنس کارت یې اکثر لیدلي شیفټ سره نیسم چې ټریډ سیده راشي انتخاب ابجکټ کنورټ ټو کرافټ دا مثلا کرافټ کړئ لاین بله راکړم چې باندې وځي سترګې په هغه هم راکړم چې دا به کېږي همدا سمارټ ټول ته راشم دې ته سپیسیفیک کلر ورکړم بیا راغلی کلیک لاین انتخاب کړم دلته یو کلر ورکړم کلیک لاین انتخاب کړئ او څه کړئ ډیلیټ ډیزاین جوړ شو په ټیکس سره راځم دلته ټیکس سره مثاله چې ټیکس لیکم دلته مې لیکلو مایکروسافټ
همداسې دې ته هم تاسو ایډیټ کولی شئ، انتخاب یې کړئ، ټکس انتخاب کړئ. په دې هم همداسې اپلای کولی شئ. زه به مثال درکړم، لاین واخلئ، همداسې کلیک کړئ، کشي کړئ، لاین نه تاسو هغه بیا به تاسو نږدې کړی وي کوم ځای راکلیک کړئ، هماغه طریقه کمپنۍ هم ورکړئ. داسې کلرونه زیاتېږي، یو ډیزاین دې هم جوړولی شئ، داسې کلرونه ورکړئ، بیا په ټکسونه پوه کېږي. کولی شئ دا واولو، یو په ځای دا کلر څورو MD انتخاب او لاین څه کړئ، ډیلیټ کړئ. ښایسته ډیزاین شو که نه؟ په ټکس هم داسې اپلای کولی شئ. دې کې اوس دا کار ده چې دا ځان ته مستقل انتخاب کړم، دا به کرپ کولی هم شي. سر دې زه لیکم په دې شکل باندې سمارټ ټولز ډېر زبردست اپشن دی، ډېر څه دپاره دا موږ څه کوو استعمالوو. نو دا موږ سره ټول دي انشاءالله. نن دا شو کله را ډرا پر دا ټول موږ تاسو سټډي کوو.